متوري نن زه مډاله اوس غری راو باسا پښتونه م پردي جنگ له لخکري راو باسا الله درله د سرو سپینو نه ډک وطن در کړي تکړه شد دی غرنه ملغلر راو باسا دنیا سپوږمۍ ته وخت وسل مرته لار ګوري تکې نه په خبرو کې خبره راو باسا خدا یو یا دنیا سپوږمۍ ته وخت وسل مرته لار ګوري تکې نه په خبرو کې خبره راو باسا د خاره چې درغله هم بنگړی میو دروي د کلی نه راغلي ګورګوري راو باسا ډیر خلیات بازار به د کلی او باندې نه خونړې وي رنگین مازیګری به د شپې نه خونړې وي ولس کې همداسې د غفلت په خوب دوي په سواد پر روان سیلاب د دین نه خونړې ډیر خلیات بازار به د کلی او باندې نه خونړې وي رنگین مازیګری به د شپې نه خونړې وي ولس کې همداسې د غفلت په خوب دوي په سواد پر روان سیلاب د دین نه خونړې ډیر خلیات خو نظم درته وایم کنه چې نوې نظم دی نظم دی که سندره د ځکه نه یم پوهه وخته ته به شاته کښېنې شاته چېرته کښېنم په پورزي باندې نه په بار په دې دیوال باندې کښېنم بس داسې فلم نه دی دیګ رب العزت وران زه خو په واحد پسې خپه یم هغه نشته ما له خو د واحد ارمان راوستو دې ورځې په ارمان به تاسو مړه شئ دا نه د دوای نه د ساختونو مسله ده دا نه د دوای نه د ساختونو مسله ده زمونږ په یو بل پسې د زړونو مسله ده ته بیا یو ځلې ووایه چې تا باندې مین یم اشنا زما شان لګه د غوږونو مسله ده دغه شعرونه و د ګران ملګري ظفر علي اسمار لږې ورځې وړاندې دلته په شمشاد خوړګۍ کې یو ناستې بل هم را جوړ کړی و که نه دیناوت خان او دغه ټول ملګري پوخان او باچا صاحب او واحد رحمان نن نشته دی د هغه کمی مخصوصه و که نه هغه تلی دی مختاره او غلام نور رور خو بس په یا 2-3 ورځې پس روان دی او بخو سازم نن په کلي باندې دی نو ټول ملګري راټول شوي ډېر خوندور ناستې دی نن به شعرونه وایو او زه درته خپل یو 2 شعر وایم او بیا د دغې 2 شعرونه پس په مختار واورو پوهانه او بیا به منیر واورو او غواړو چې د دوی نه څه ترنم کې هم څه ریکارډ کړو دغه ملګري به هم واورو موږ به د دلته خوندونه واورو خاموشي ده که نه نو یو دی د هر څه خپې راتاو کړی صاحبه بل پسې تخت سلیمان غواړي یو دی د هر څه خپې راتاو کړی صاحبه بل پسې تخت سلیمان غواړي ستاسو د کور چوله په جنگ بلیږي ته د جنګونو نه امان غواړي ډېره مننه تاسو د کور چوله په جنگ بلیږي ته د جنګونو نه امان غواړي مختاره ساحل صاحب وایي که نه کومه جذبه مې ستا د زلفو بندیوانه نه وه کومه جذبه مې ستا د زلفو بندیوانه نه وه کومه ادا دې بې ایمانه نه وه ما پکې تل د پرهرونو جامې واغوستلې په دې کوڅو کې ملنګي دومره اسانه نه وه ما خو چې چغه کړه تمامې پښتونخوا واورېده خدای زده ولې رسېدلې تر جانانه نه وه ما خو چې چغه کړه ټولې پښتونخوا واورېده خدای زده چې ولې رسېدلې تر جانانه نه وه د الزامونو نه یې ځان لوګې کوه سایله مینه که مینه وه نو څنګه به نادانه نه وه هم دې کړم جدا هم دې چغې کړې درد به د پرهر د کوره چرته ځي دا چې آباد کلي پرېږدي کډې وړي دا خلک د خپله شوره چرته ځي چې څوک مې پرېښي دي خدای ناوخته دی تیاره کېږي بیا به نیازک وایي چې زما ویډیو ونه شوه ښه چې څوک مې پرېښي دي تر اوسه یې ارمان کومه چې چا پرېښودی یم نو ما به یې ارمان نه وي کړی که راته هسې د چا زړه ډک وي دا بېله قیصه ګنې د چا به مې یو قسم تاوان نه وي کړی او نور به راته دغه شعرونه ووایم چې بیا وایه چې د پورې لوی افغانستانه تره ټکه لاړ شه ته اجازه لرې دا ځل پسې په ورکه لاړ شه او که ویله ما غوندې نو بیا پسې ما ولې پرېږدې که ما نه ښه دې پیدا کړی وي بېشکه لاړ شه د پورې لوی افغانستانه تره ټکه لاړ شه
ته اجازه لرې دا ځل پسې په ورکه لاړ شه که ویله ما غوندې نو بیا پسې ما ولې پرېږدې که ما نه ښه دې پیدا کړی وي بېشکه لاړ شه ښه مې نور ژوند ته هڅوه مې له جنګه ساته مې د شرابو نه ساته مې له بنګه ساته خدایه بې ننګه دي په یو شهید ننګونه کو دا پښتانه او پښتونخوا دغسې ړنګه ساته په غټو غټو خلکو یې وړې وړې خبرې خرڅولې د کلي او ماشوم ښار کې ګورګورې خرڅولې ما ویل زما بچي به یې چېرته جنګ له استعمال کړي ما ځکه د بابا د لاسو زغرې خرڅولې نه دې ته سوال مه وایه نه هغې سوال نه کوو هغې خو خپلې اوښکې ملغلرې خرڅولې نه پکې ورځ بې خطرې ده او نه شپه لاليه څه درته وکړمه د وران وطن قصه لاليه څنګه درته ووایم چې څومره یم خوشحاله پکې بس د خبرو نه مې واخله اندازه لاليه د دې ولس نه مې امید د انقلاب ختم دی سره د واړو تکبیرونو ترې وځه لاليه منیر شاکره تا د خپلې برخې کار وکړو خو ما په ټپه ویښ نه کړه تا په کلمه لاليه ویلې منیره ستا قصې ډېرې دي نیمه شپه ده زه درنه لاړم ستا هم په مخه الحلاليه خو نظم درته وایم که نه چې نوی نظم دی نظم دی که سندره ده زه پې نه یم پویه خو چې څه دې ووایې وره غل پکې غل نه دی باچا پکې باچا نه دی چې د چا دی نو دا وطن د هغه چا نه دی د زمرودو د وطن خلک نه هر مړه شو په شور او شر کې شو پیدا په شور او شر مړه شو د رور د لاسه د پردي سړي په سر مړه شو پښتونه ستا د باباګانو و خو ستا نه دی چې د چا دی نو دا وطن د هغه چا نه دی پښتونه ستا د باباګانو و خو ستا نه دی چې د چا دی نو دا وطن د هغه چا نه دی تجربهګاه ده د بارودو پښتونخوا نه ده په شانې ده که هغه تیره کربلا نه ده که پکې ده هم په نقشه کې د دنیا نه ده زه لیونی یې د ځان ګڼم خو زما نه دی چې د چا دی نو دا وطن د هغه چا نه دی نه پکې ژوند په لیونتوب نه سړیتوب کېږي نه پکې ډېر په سخاوت نه په شومتوب کېږي نه پکې ویښ پاتې کېدی شي او نه خوب کېږي د علامه لیدلی خوب ګورې رښتیا نه دی چې د چا دی نو دا وطن د هغه چا نه دی خبر په ما دا کلی کور کوي ومې سیزی بل راته اور کوي خلکه علاله مې په لور کوي سکاره راواخلی مخ مې تور کوي د باچا لورم په شاهل مینېدو ډېره مننه وروڼو نه یوسف زمري خوړلی و موږ نه که پیریانو سړی ووجو ومې خندل چغې کړې چینده خو ویل موږ او مارانو سړی ووجو ډېر ښه دا داسې شعرونه دي خو اوس پرېږده منیر د عزیز لالا غزل وی زه به ورته د اقبال مومن لالا شعرونه ووایم دغه ما وړاندې هم ویلي وو دغه مې خوښ دي هغه وایي چې د شعور سترګې ړندې دي په دې ښار کې د خدای فضل دی مزید دی په دې ښار کې د شعور سترګې ړندې دي په دې ښار کې د خدای فضل دی مزید دی په دې ښار کې زما شل ځای رښتې دي په دې ښار کې ما ته شل ځای خطرې دي په دې ښار کې زما شل ځای رښتې دي په دې ښار کې ما ته شل ځای خطرې دي په دې ښار کې بلا خلک د ابلیس جامو کې ګرځي بلا خلک په رښتې دي په دې ښار کې بلا خلک د ابلیس جامو کې ګرځي بلا خلک په رښتې دي په دې ښار کې تاسو ولې سرکاري لنګر ته ناست یې نن ستاسو خو بنګلې دي په دې ښار کې تاسو ولې سرکاري لنګر ته ناست یې نن ستاسو خو بنګلې دي په دې ښار کې ډېر ښه شعر دی په دې پورې پټ پات ناست سوالګر ته ګورې د 200 رکشې دي په دې ښار د پورې پټ پات ناست سوالګر ته ګورې د 200 رکشې دي په دې ښار کې چې کردار یې د پیسې نه وي اغواله د هغه سره پیسې دي په دې ښار کې چې کردار یې د پیسې نه وي اغواله د هغه سره پیسې دي په دې ښار ټول شعرونه یو شعر انتخاب هغه ټول او نوې حادثه کېږي پوهېږم ما سره دوکه کېږي پوهېږم نوې حادثه کېږي پوهېږم ما سره دوکه کېږي پوهېږم اوس ته تماشې له خلک نه راځي اوس په تماشه کېږي پوهېږم ډېر ښه دی اوس ته تماشې له خلک نه راځي اوس په تماشه کېږي پوهېږم اقبال مومن لالا ډېر ښه شعرونه دي یاره اوس ته تماشې له خلک نه راځي اوس په تماشه کېږي پوهېږم ډېر ښه شعر وایي
د کمال شعر دی څنګه سړی و یار لکه په ځان چې پوه ښه بالکل کنه امین خدای دې ورته واړه جنتونه نصیب کړي یاره باچا بس نه وای باچا بس دغه ډېره وخه دوای بالخير به وکړو تمت بالخير سوای پکې بس قصه ختمه څه ختمه بس ویډیو دی پوره شوی درو ها دا قصه به یو دغه ډک کړی دی یو ریلن ډک کړی دی یو ریل روان پروګرام بدون پهلې کېږي ها دا ګران ملګرو باچا صاحب غږ واورېدو روان پروګرام برا زمونږ په ایله کې وي او باچا صاحب وی چې نیازه خان ته قاسم خلک ګوري منیر دل او مختار دل او د ملګرو خو زمونږ ځای لیدلې دی داسې وای کنه خو ایتانه دی لیدلې ویلې ته برازین ویلې ته بخامه د ایلی چینی بونیر کې مشهور دي د ایله چینی بونیر کې مشهور دي ګور او ګران ملګرو دغه ډیره واو بس مازیګر ماخام ته غاړه وته بخترور د کیمرې په شادي په تلې ته ولاړ دی خدای دی وکي چې دغه کم خوراک دی راځي چې بینې نه بس خدای مروغ لره بیا به یو ناسې د باچا صاحب د لپزې کې راجو د خیر سره پهلې کې وي هر چارته الله مخادفات ساته د دې الله پاما